پوره ورځ د سیند له شګو په سخته خوارۍ د حلالې نفقې لټه. په ډیرو ساده وسایلو له شګو د ضربیستو هنر له همدې ځایه پیلیږي. دا ځوانان بیلچا او کولنګ وهي، یوې په لاسي کراچۍ کې تر جاله رسوي او څلورم کس دغه وروړل شوې شګه څو وارې د سیند په اوبو وینځي. شګه یې یو خوا، تیږې یې بل خوا، خو دوی یې چې لټوي د سرو زرو وړې ټوټې د فرش په لاندې برخو کې نښلي. دا په شیګل ولسوالۍ کې د زرویستونکو ځوانانو ډلګی دی. دوی له ژمي تر پسرلي دا چاره مخته وړي. کرۍ ورځ کار کوي او له سهار تر مازدیګره هر کس ته ورځ مزدوري په لاس ورځي. سهار 8 بجې راکوشو دغه پروسه شروع کړو، تقریبا 80 ګاډۍ او یا ګاډۍ تر ماښام 4 مازدیګر 4 بجو پورې واړو. بیا د هغې نه د ورځې دوه کره دا کپړې پاکوو چې یو ځل یې 12 بجې پاکوو، بل ځل یې بیا مازدیګر 4 بجې پاکوو. بیا هغه دغه تابان کې واچوو او صفا کوي او خام زر دي پاکوي. کله چې پاک شي نو روزمره مزدوري چې دی 400 300 تر 200 نه تر 400 پورې دغه پیسې پکې پاتې کېږي. وایي دا چاره یې له شمالي ولایتونو د هغو زرکشانو زده کړې چې د دوی په سیمه کې به یې زر ویستل. دا ځوان د خپل هنر او د دغه وسپنیزې تبۍ په واسطه د خپل ډلګي د کړې خوارۍ نتیجه ګوري او قرار دې ته نږدې کېږي چې څه لاسته ورغلي او که نه. دې تبۍ ده او په دې تبۍ باندې بېرته هغه زر ته موږ راټولوو. کله یو څو ورځې کار وکړو بیا په خپله زر راټولو، یو شپږو ورځو زر را دغه کوو، بیا یو ځل نه پاکو او دې کې داسې لږ زر را دغه کوو د یو 13 ټرالو 40 ټرالو مال. بیا دلته دا ډبې پروت دی، بیا یې دې کې اړتو چې کله یې پاک کړو یو څو ورځې بعد یې چې خر ته اراده وکړو بیا یې سوچه کوو، بیا یې زرګر ته وړو. اسداباد ښار کې د سرو زرو پلورونکي وایي د کونړ سیند له شګو ویستونکي زر تر نورو څو چنده ښه او بازار کې ډیر اخیستونکي لري. دا د سین زر چې دا نهایت 19 کریټه 20 کریټه 20 کریټه د دې نه بار نه راځي، یعنې کیفیت یې ښه دی او پاخه په اساس سره چې دی هغه 20 40 کریټه او دا دلته چې هم د کونړ کم سره زر دی دا چې دی دا 18 کریټه وي، په 18 کریټه راځي. به یو قسم پکې دی مدرسې چې دی هغه چې دی 19 کریټه راځي. د شیګل ولسوالۍ سربیره په ډیرو نورو سیمو کې اوس سلګونه ځوانان د سیند غاړو ته په زر ویستونکي چاره بوخت دي او دا کار له بېروزګارۍ غوره بولي.